السلام علیکم ملګرو، څنګه امید ده چې ښه وئ. ملګرو د نننۍ ویډیو زموږ سره د واتساپ په اپډیټ باندې ده. د واتساپ یو نوی اپډیټ راغلی دی، نو زه به تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې د واتساپ یو نوی اپډیټس په باره کې تاسو ته انفارمیشن درکومه. نو د ټول نه اول ځو واتساپ ته چې موږ تاسو ته نوی اپډیټ وښیو چې کوم یو اپډیټس راغلی دی واتساپ ته. مونږ رالو واتساپ ته. اوس مونږ واتساپ چې کوم چیټس دي هغې ته مونږ ورځو چې کوم واتساپ یعنې د واتساپ چې نو دی کوم اپډیټ ورکړی دی د واتساپ له. نو هغه واتساپ اپډیټ دا دی، وایي ایډیټ یور سینډ میسیج. یعنې تاسو چې کله بل چاته میسیج وکړئ او په هغې میسیج کې تاسو څه غلط ټکي یا څه پکې غلط شوي، نو تاسو چې نو هغه کوم میسیج کې چې تاسو غلط شوی نو هغه میسیج چې نو هغه تاسو ایډیټ کولی شئ. او هغه هم وایي میډ ا سمال میسټیک ټایپینګ دیټ میسیج نو بیګ ډیل. وایي کله چې تاسو په میسیج کې غلط شئ نو وایي دا چې په ټایپینګ کې نو وایي دا څه غټه مسله نه ده. نو وایي دا وایي تاسو چې کله غلط شئ نو هغې نه بیا وروسته تاسو له څه کول پکار دي. وایي now you can easily edit messages for up to 15 minutes after sending them, whether you want to undo an error or change up an emoji. وایي تاسو کو په میسیج کې چېرته ایموجي سینډ کړئ یا وغیره او تاسو پکې غلط شئ نو تاسو د خپل میسیج چې نو په 15 منټس کې واپس یعنې هغه شانتې کولی شئ څنګه چې تاسو یعنې تاسو سینډ کول غواړئ هماغه شانتې بدلولی شئ. نو زه تاسو ته د یو کس ته زه میسیج لیږم، به ورته ولیکم هاو آر یو. نو دا یو چې نو دا به غلط ولیکو، داسې به یې ولیکو. نو اوس تاسو دا لیدی شئ په دې میسیج کې چې نو زما کې دا وای یو چې کوم دی وای او یو، نو دا ما لیکلی دی وای یو او. نو دا میسیج کې زه غلط شوم، نو دا میسیج چې نو دا هغه ته سینډ شو. دا اوس مونږ چې دی نو کله چې مونږ میسیج کې غلط شو نو مونږ دا چې نو ډایرکټ ډیلیټ فار ایوری ون ورکوو چې ډیلیټ شي، بیا دوباره بل میسیج سینډ کوو او بیا چې نو هغه ډیلیټ فار ایوری ون هغه ته لاړ شي او هغه دا شک شي چې دا به ماته څه میسیج کلی چې دا به د ډیلیټ کلی پته نه لګي چې څه به یې ویلي په دې میسیج کې. نو واتساپ والا یو داسې اپډیټس راوستو چې هغه چې نو تاسو دا میسیج ډایرکټ په دې ځای کې ایډیټ کولی شئ. داسې به پرې کلیک کوئ، لږ ساعت له میسیج باندې به کلیک کوئ، بیا په دې له پاسه 3 ډاټس باندې به کلیک کوئ، تاسو لیدی شئ ښي سایډ ته. بیا هلته کې یو کاپي لیکلی دی بل ایډیټ، په تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک کوئ. ایډیټ باندې کله کلیک کوو نو تاسو دا میسیج لږ شانتې ریپلیس کولی شئ او هغه ټکی چې تاسو نه کوم غلط شوی او هغه پکې چینج کولی شئ. نو هاو آر وای او یو بیا بسې کوېشن مارک. نو دا میسیج شو نو دا اوس بالکل صحیح شو. ما چې څنګه یعنې ویل غوښتل نو هغه شانتې ما ولیکو او هغه ته خبر هم نه شو، بس ډایرکټ هغه ته میسیج لاړو چې هاو آر یو. او کو هغه کتلی هم وي خو هغه میسیج کو هغه غلط وګوري او هغه پرې نه پوهېږي، نو چې کله ورته ته دا میسیج صحیح کړي یعنې هغه غلط لفظ دې ختم کړي او صحیح پکې ټایپ کړي نو هغه په میسیج باندې پوه شي. صحیح شو، تاسو لیدی شئ اوس بالکل صحیح میسیج. نو همدغه اپډیټ دی واتساپ ته راغلی. او یو بل اپډیټ دی چې کله تاسو وایس میسیج کوئ نو اوس چې نو وایس میسیج سره تاسو ویډیو میسیج هم کولی شئ، تقریبا 60 سیکنډ وایس میسیج هم کولی شئ او ویډیو میسیج هم کولی شئ. نو ویډیو میسیج لپاره به تاسو څه کوئ، تاسو دلته کې په دې کوم ځای کې چې تاسو وایس ریکارډ کوئ په دې ځای باندې به کلیک کوئ، دې باندې به صرف یو پیر کلیک کوئ. بس چې یو پیر او کلیک کوو نو هولډ ټو ریکارډ ویډیو ټاپ ټو سویچ ټو آډیو. نو مطلب دا چې تاسو کله په دې آډیو ځای باندې کلیک کوو نو دا به چې نو دا به ویډیو ته واوړي. نو تاسو بیا چې نو د آډیو په ځای باندې تاسو 60 سیکنډ ویډیوز هم ریکارډ کولی شئ، لکه څنګه چې تاسو آډیو سینډ کوئ لکه آډیو میسیج هغه شانتې تاسو ویډیو میسیج هم سینډ کولی شئ. صحیح شو. بیا چې تاسو ورزور کوئ چې بس آډیو ته به واوړي. ملګرو دغه ویډیو وه، که تاسو ویډیو خوښه شوه نو د زما د فیسبوک پیج انور ټیپس اینډ ټریکس فالو کړئ او ورسره دا ویډیو چې نو شیر کړئ او لایک کړئ. ډېره مهرباني.